خان صاحب یا پیسې راکه چې ځان ته په یو څه واخلم او یا ډوډۍ او اوبه راکه چې ډېر وږی او تږی یم خان صاحب. زه ورک شه، ستاسو د لاسه پوزې ته راغلی یم، دلته دې ونه ګورم، ورکېږه. ودرې خان صاحب، که زه ستا د کور مخه کې مړ شم نو ته به بیا څه کوې؟ زه به تا ته د ثواب په خاطر کفن درکوم او خښوم به دې. خان صاحب چې زه ژوندی یم ما ته یو پیسه هم نه راکوې، نو چې زه مړ شم نو زما قبر له 100,000 خښتم جوړ کړې نو ما ته کومه فایده نه لري. خان صاحب د ثواب په خاطر چې زه اوس ژوندی یم ما ته یو څه راکړه چې زه یې وخورم او یا یو جوړه کالي راکړه چې زه یې واغوندم، بیا چې زه مړ شم نو پرېږدی چې خلک ما بې کفنه ښخ کړي. خان صاحب ستاسو د سوالګرانو همدا عادت ده، خدای په خاطر پرېږدئ نور، ورکېږه. هالو رئیس صاحب، سر تر زر ځان راورسوئ، ستاسو شرکت ټول واخیسته. نو چې زه مړ شم نو زما قبر له 100,000 خښتم جوړ کړې نو ما ته کومه فایده نه لري. دا هر څه زما د لاسه، دا هر څه زما د لاسه. که ما تا ته ډوډۍ درکړی وی، که تا ته ما اوبه درکړی وی، که تا ته ما یو جوړه جامې درکړی وی، نو ته نن نه مړ کېدلې. ګناه زما ده، ګناه زما ده، ما وبخ. زه زما هلکانو ته وظیفه ورکوم چې د کفن او د خیرات بندوبست وکړي. خان صاحب هېڅ څه ته د ضرورت نشته، دا هر څه زه کوم. موږ ډېر بدبخته یو چې د انسان په ژوندونې قدر نه کوو، خو چې کله مړ شي بیا ورته قدر او عزت کوو. رښتیا چې زه ډېر بدبخته انسان یم. موږ خانان د پیسو په نشه کې د انسان په حق باندې ظلم کوو، د همسایه د حق نه خبر نه یو. زه ملامت